السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول به ښه او دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به زه تاسو له دروښیم چې د فیسبوک لوکیشن به څنګه په ډېره اسانه سره چینج کوو. اوس په دې ژبه د فیسبوک لوکیشن څه فایده لري یا دا کې ته څه خبره وه. خو دا ویډیو خاص کر د هغو خلکو لپاره ده، هغه خلک پرې پوهېږي چې څوک فیسبوک نه څه شی سیل کوي، څوک ته څه شی اخلي یا یې خرڅوي په فیسبوک کې. دا خاص کر یو خلکو لپاره دا ویډیو او ډېر زبردسته ویډیو په ډېره اسانه سره تاسو چینج کولی شو او ډالر له هم ته کنورټ کولی شو، روپۍ چیرې دلته پی کی آر کې ښایي تاسو دا شونتې هم سیټ کولی شئ. ډالر به بیا شو کېږي، په ډالر کې به تاسو پرایس چې کوم دی ښایي او په نورو ملکونو کې هم شی نه خرڅولی شو. دغه پاکستان نه نو پاکستان کې خپل لوکیشن صرف چینج کو د فیسبوک مارکیټ پلیس. ټایم نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل دې سبسکرایب کو. فرسټ اف آل به تاسو سمپلی خپل غله راشو فیسبوک له، کم چې اوریجنل فیسبوک کې هغه فیسبوک کې لږ سختۍ وانه چینج کېږي. دغه لپاره به تاسو لایټ فیسبوک را ډاونلوډ کو، هغه کې به خپل آی ډي لاګین کو او هغه نه بعد چې لاګین شي تاسو به سمپلی په دا کې خپل آی ډي آن کو. چې آن شي تاسو سره بیا تاسو سیټ کې تشو کېږي مارکیټ پلیس. مارکیټ پلیس نه به تاسو سمپلی په دا باندې کلیک واخلو او مارکیټ پلیس ته به راشو. دلته تاسو ته وصل دی شي پېښور دی، پېښور لوکیشن پېښور دی. په دا لوکیشن به تاسو سمپلی کلیک واخلو. چې کلیک پې واخلو هغې نه بعد دلته کې تاسو ته وتلی شي پېښور. دلته کې زه اوس بهر کم یورپ ملک ته زه یو ملک پکې سلیکټ کوم. تاسو په مخ کې دلته کې اوس لیکم واشنګټن ډي سي یا میلر ډي سي. دلته کې اوس راغی، ما صرف ډي سي ولیکلو او دلته کې راغی واشنګټن ډي سي. چې دا به سمپل دا باندې کلیک واخلم واشنګټن ډي سي او بیا دلته کې تاسو ته لاندې ښکاري په سیو باندې څنګه کلیک زه واخلم تاسو ته به اوس شو شي مکمل هر څه چینج شول. دا تاسو ته تللی شي ګوره ډالر له پرایس هم واوښتو. اوس چې هلته مطلب دا څوک موږ دلته چې کوو اپلوډ کوو په دغه کې خرڅولو لپاره هغه به په واشنګټن ډي سي کې خلکو له شو کېږي، پاکستان کې به نه شو کېږي. نو دا ډېر زبردست اپشن دی. که تاسو بیا چېرې زه بیا خپل هغه پاکستان له لوکیشن چینج کوم، خپل ځای له لوکیشن چینج کوم، هم بیا په ډېر اسان سره چینج کولی شو. دنه به تاسو نه وځو سمپلي بیا په دلته کې تاسو تللی شي دا لوکیشن نشان چې دی په دا باندې سمپلي کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو بیا به همدغه ځای له راشو لوکیشن له او لوکیشن کې د ایرو نشان چې دی په دا باندې سمپلي تاسو بیا کلیک واخلو او په دغه ځای کې اوس پاکستان لیکل شوی الریډي. خو که نه وي لیکل شوی تاسو به سرچ کو PAKISTAN پاکستان تاسو ولو او هغې نه بعد تاسو کومه سیټي سلیکټ کوو. دلته کې اوس پاکستان کې څومره سیټیز دي هغه ټول دلته کې شو کېږي. زه تاسو له اوس ښوم، زه خپل یو سیټي پکې سلیکټ کوم. یو منټ دلته کې لیکلی پېښور، د پېښور سلیکټ کوم سمپلي یا اسلام آباد زه سلیکټ کوم. تاسو دا سلیکټ شو او بیا په سیو باندې تاسو سمپلي کلیک واخلو. تاسو له زه ښوم چې دا څنګه چینج کېږي. تاسو ته لیدای شي هر څه چینج شول، مکمل چې کم پرایس وي هغه هم چینج شو. دا اوس تاسو ته لیدای شي پرایس هم چینج شو او کم د ډالرو کې چې هغه واوښتو اوس روپو له واوښتو، د پاکستاني روپو له واوښتو او دا کم لوکیشن دا هم چینج شو. په دا اوس چې تاسو کله شی سیل کوو چې دا کې اپلوډ کوو دا به سمپلي دلته ښایي په کوم اسلام آباد چې تاسو ورکړو دا کې اسلام آباد تاسو تللی شي. دا په اسلام آباد کې خلکو له شروع کېږي چې کوم شی ته په اوس فیسبوک مارکیټ پلیس کې خرڅوي هغه به سمپلي په اسلام آباد کې اوس خلکو له شروع کېږي. وخته واشنګټن ډي سي و چې موږ چې شی اپلوډ کولی په دا کې مارکیټ پلیس کې هغه په واشنګټن ډي سي کې خلکو له شروع کېدی او اوس به دلته اسلام آباد کې شروع کېږي او اسلام آباد کې به تاسو خپل چې کوم ډراپ شیپینګ دی چې شی خرڅوو هغه دلته خرڅولی شو. دغه وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کو، د نورو ملګرو سره هم شیر کو. ملویږو په بله ویډیو کې. تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.